آیا په پلاټ باندې زکات شته دی او که نه؟ نو پلاټ یې که دې کې اوس دوه خبرې دي. نمبر 1 دا که چېرې دا پلاټ یې په دې طریقه باندې غچ دی که زه به په ګټه باندې مخکې خرڅوم، د پراپرټۍ کاروبار یې نن یې په یو قیمت واخیست سبا یې بل قیمت باندې خرڅو. که دغې د ګټې خیال یې پکې او د خرڅولو اراده یې ورته، نو بیا دا د تجارت سامان کې راځي او په دې باندې بیا زکات شته. او زکات به د هغې ورځې ورکوي د کمې ورځې لکه نن دی دا ځمکه خرڅوي او نن دی د څه قیمت کوي، نو چې په کومه ورځ باندې زکات تی ورکوي د مقه ورځې هغه قیمت په دې معلوموي. لکه مثلا نن زه دغه ځمکه خرڅوم، نو زه به نن د هغې پلاټ قیمت ولګوم چې نن یې قیمت څه دا نه چې کال مخکې ما په څو اخیستو د هغې قیمت نه، چې نن یې زه په څو خرڅوم د هغې قیمت به ولګوم او د هغې زکات به ادا کوم. که چېرې دی د رهایش دپاره اخیستې وي نو بیا په دې کې زکات نشته، د رهایش هغې کې زکات نه. او که نه تجارت ته د خرڅولو لپاره اخیستي نو دا سامان تجارت کې راځي، په دې باندې بیا زکات شته. د استعمال په څیزونو کې خو زکات نشته، داسې هم اورېدلي دي. نو په زیوراتو کې زکات شته خو نه دا خو هم استعمالیږي. دې جواب راکړي. نو د زیوراتو نه علاوه چې څومره څیزونه دي چې استعمال کې راځي یا ستا یوز کې راځي ته استعمالې روزمره، نو په دې باندې بیا زکات نشته دی. او که نه استعمال ستا ضرورت کې نه راځي، استعمال کې نه راځي، نو په هغې باندې بیا زکات شته دی. او کم چې زیورات دي نو دا ستا په استعمال کې راځي او که ستا استعمال کې نه راځي، د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی چې په دې کې بیا زکات شته. د چې دا سوال کړی دی سعودي عرب نه کړی دی، اوس پته نه چې هغې کې لکه هغې مسلک کې کم مسلک دی د هغوی، نو سعودي او حنابله دي، امام احمد ابن حنبل سے په مسلک باندې دي. نو څه وایي چې هغې کې زکات شته او که نه؟ خو د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې په زیوراتو باندې که هغه استعمالیږي او که نه استعمالیږي په هغې باندې زکات شته دی. د دې نه علاوه چې کوم څیزونه هغه استعمالیږي په هغې کې زکات بیا نشته دی.